دا نوم دی بسم الله الرحمن الرحیم. ما نو درست اذان باندې سوي ښه دا غره بسم الله. څو د کېپات او د لږ وخت بعد رومیان کوشش نو کې فرید کا ولا دا سلاطه ترتیب برابر کوښنه او بسم الله الرحمن الرحیم. شعر دې کې چار بیت نو شعر وکړو. دوستانو سلامونه. نو د ملګرو سره د خیر سره روان سو د سربند پر خوا باندې. نو سربند ته نږدې خو پلان مو چیرې دی؟ پلان مو دالیه ښه دالیه ته بس دینار صاحب کور ودان ملګرو دپاره بس داله کې روژه ماته ماته کړي دي، کور ودان تکلیف یې کړی دی. نو دوستانو تاسې هم راسره پاتې شئ تر څو د دغه ولاګه څخه خوند واخلي. نوري صاحب ستا دغسې خوښه او ملګرو ته به ښکاره کړو چې نور کوم ملګري راسره دي. زما شاته دغه ملګري راسره دی، صاحب سره مدد سوی ښه حبیب الله صاحب راسره دی، بل اریان صاحب دغه دی. اریان صاحب ته موټر چلی بلې وکې دا خواته بیا څوک دی د مخ په سیټ کې. سلامونه دوستانو، دا زه خپل یم او دغه د لارې مصرف چې دی دا ګرده مخ سیټ ولاړ کړي. زه به شاته نو در سره پاتې شئ دوستانو تر څو زموږ دغه د عینو مینې نه د دالیې دغه ښکلې روژه مات را سره ننداره کړي. دا دغلا مزل ګوراو دا سپین جامې دا څومره ژراو ختي سپوږمۍ بلا وهلې. نوري صاحب ته څه احساس کوې دغسې د باندې روژه مات کې تر اوسه دا نور روژه ماتو کې دې بل روژه مات د باندې وکړي که داسې ولسوالۍ ته نه وم تللی خو په ښار کې مثلا ورته ته تللی وم نو شرطم کې داسې روژه مات ملګرو سره بیا دینار صاحب همت صاحب تاسې یاست نو د ملګرو راسره دي ډېر ښه خوند کوي. یعنې ښه احساس کوې؟ بیخي ښه احساس کوي. روژه څنګه ده په کندهار کې؟ ته خو وروره تازه د کاناډا څخه راغلی، د یخو منطقو څخه راغلی او دلته هوا ښه ده، نارمل ده، نه ډېره یخه ده نه ډېره د پسرلي هوا ده. دینار صاحب ښه هوا ده، ښه هوا ده. هلته خو ډېرې روژې به ډېره یخه وه او ورځ به ډېر ژر تېرېدله، خو دلته دا ماحول روژې ته جوړ دی. مثلا روژه مات وخت معلوم دی، د پیشنمي وخت معلوم دی، ټول آمادګي نیسي د روژه مات. اسلامي هېواد دی، ټوله خلک یې مسلمانان دي، په اسلام ټول هغه ترتیب یې یو دی. ترتیب یې یو دی. نو هغه روژه پر چا باندې مثلا معلومیږي، د ټولو خلکو روژه وي. چې مسافر یي یوازې زموږ د مسلمانانو روژه وي، نو نور جدیان عادي ټول خلک عادي ژوند کوي، عادي کارو ته دغه به یو څه لږ زور غواړي. هغه د روژې خوند نه پکښې معلومېږي، هغه اصلي خوند دی. اوس نو دلته نو هر څه ماشاءالله ښه دي، خوندور دي. روژه مات څه دغه رقم پیشنمۍ سي، تراویح سي، هر شی جلا خوند دي. دا دغسې زور غواړي لکه دا چې اوس ویډیو کوم په دغه صاحب ځای کې. نورې خبرې به نوري صاحب بیا هلته چې روژه مات مو وکړي د خیره سره یا د روژه مات په مخه چې کښېنستو هم به یې وکړو. نه صاحب تر دغه نهمې روژې پورې چې را رسېدلی یعنې موږ تاسې ټوله را رسېدلي الحمدلله. داسې یو جالبه خاطره تر دې مهال په روژه کې که په باندې راغلي دي دوستان؟ والله خاطرې خو خامخا راځي. د روژې پر 5مه مې یو جنګ ولیدی. ښه ما لا خو ستړی وخت تاسو بیا دا دې نه ورته ویل چې د مخ کسان دي کښېني؟ وام کسابان سړی سره اخیستې ده کسابانو جنګ. کسابانو د جنګ دې الله ساته باید د تماشاچي په حیث لا ورته ونه درېږي. نو دوستانو د ملګرو مجلس ډېر خوږ دی او راسره ملتیا وکړه. تمام کو خو بیا هم پوه نشوه په یارۍ بلا وهلې. دوستانو لکه څنګه چې تاسې راسره اوس تر دغه مهاله پورې موږ راورسېدلو دالیې ته. اوس د اوبو پر غاړه یو، تاسې د خپله وینئ هم د اوبو غاړه نو نوري صاحب او احمد صاحب نو د کیمرې تر شا دی. دوستانو دا چې زموږ روژه مات ته فقط نیم ساعت پاته دی، موږ به آمادګي ونیسو، تاسو تر پایه راسره پاته شئ. نو ملګري دغه چې ساتلې د خلګۍ بلا وهلې ونچاته دې ساتلې د خلګۍ بلا وهلې جانا نچیا مشکور دان
یاران دا چې په آمادګۍ اخته دي روژه ماته آمادګي نیسي. ځینې دوستان دا چې دسترخوان په جوړولو اخته دي او ځینې ملګري دغه دي هغه د سالن توجیدولو ته ولاړ دي. څو دانې ځوانان څلور دانې راپور کړ غابونه ته دانې پراته دي او یا هم ته جنار صاحب څنګه په مقراني خلاص دا څه څنګه وړف وکړ مقراني خلاص په جنار صاحب اعلان دا غابونه نور پروسس پاتې دی یا راځي چې دا نور ملګري در باندې وینو د روشنایي دپاره نو دغه یو لایټ ملګرو راوړي دي که چېرې اوس تحریکات کوله نو هیوادمل صاحب هم دغه دي په سلاته اخته دي. هیوادمل صاحب رومیان کوچني کوچني نه کوي ده که سلاطې ترتیب برابر پښنا او سلاته باندې اخته یې ته ونه روژه مات هم لږ وخت پاته دی رښتیا ملګري ټوله ماشاءالله ټول اخته دي خدمت نه یو خدمت کوي. بالکل بالکل بالکل. او زموږ په ملګرو کې نه یوازې زموږ د ملي مشر چې دی بسم الله الرحمن الرحیم دا خدای الله د روزه چې ده پر 15 بجې باندې د روژه مات کوي. ښه څومره روژه مات دی حاجي صاحب؟ دا ستنه مالې اته خو مو نیولې دي دا نوم دی بسم الله الرحمن الرحیم. ما نو درست اذان باندې شوی ښه دا دا دغلا مزل ګوراو دا سپین جامې تک صاحب دا خو ساره ایسته په سرخان اخته وي سرخان چې سره سموي څنګه څوک کیسه میسه سره برابر شول ترتیبات برابر دي د خیر سره ما جهازان ته انتظار دي. ښه الله اکبر مو اذان به دغه وکړي شعیب ځای واده کړی دغه اذان سر پورته نه کې او دا لږ وخت پاتې دی. سپوږمۍ بلا وهلې نو چاته دې ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نو چاته دوستانو دا دی آریان صاحب هم روژه مات انتظار دی او داسې فکر کوم چې د ده ډېر تلوار دی تلواري معلومېږي آریان صاحب یا انشاءالله سم یو ښه دا ما خپله اوس سم په خیر رسولې ده. څه فکر کوي چې نننی روژه مات څنګه دی ملګرو سره په داله کې ډېر انشاءالله ښایسته روژه مات دی ښه خوند کوي د ملګرو سره راوتلي یو نن روژه مات دی د خیر انشاءالله د اوبو غاړې ته راغلي یو بالکل روژه مات مو سره تیار کړي دي یاران چې ژوندي دغسې روژه ماتونه عجب ښه خوند کوي چې یاران تا چې وکړل آریان صاحب چې اماده کړل په دسترخوان کې بله په دسترخوان کې تا چې ورسره اماده کړل یاران خپله اخته وه یاران خپله سره اخته وه بله ما د ضرورت نه دی بیدار دا د دوستانو په لاس کې د خدمت ډېر نه دی کوي. خیر د بیا موږ موټر کې راوستلو آریان صاحب دا چې نور ملګري مې اخته دي څنګه یاست تاسو شجره پخوئ که څنګه ښه ښه ډېر ښه دا د جنار صاحب هم ګیلاس ډکوي ماشل سر به پورته کې جنار صاحب که څنګه څنګه جنار صاحب دغسې روژه ماتونه د ملګرو سره نو بس خاص ورته وایي بیس پاده دی بیس پاده خو زموږ د کندهارانو په خرچ کې اخیستل پر کور نه پاتې کېږي دا دا هم په هغه چې مو پیدا کړه ماشاءالله دا نوري صاحب راغلي وادمل صاحب دی ټک صاحب جامد ټول ملګري بس تاسو چې مختار د غم نه راکړي ټول راغله نو دغسې میدان روژه مات بیرته په یارانو په ځوانانو ښایسته کېږي چې یوازې ناسم هېڅ خوند نه کوي دنیا شی شادي راوړي خو دغسې یاران چې بیا نو واقعیت څه خوند کوي. اوس د ولاګ څخه خوند واخلئ ځکه تاسو خو یې نو خوړلی نه شئ بیا به د خیر سره موږ کیسه درته وکړو چې څنګه روژه مات وو. ملګرو دغه دسترخوان اماده شو د خیره د روژه مات لپاره هغه کوم انتظامات چې زموږ په نیت کې وه سلاته وو هغه مشروبات شیان ټوله سره برابر شوله نو اوس یوازې روژه مات ته بس اذان ته ماتلی د خیره هیوادمل صاحب اذان ته ماتلی داسې نه چې څوک فکر وکړي چې د اذان یو بل نفر دی اذان ته ماتلی چې روژه مات وکړو و اذان ته ماتلی چې روژه مات وکړو د خیر سره اذان د ماښام اذان ته ماتلی ښه کلیر کې واره سپین کوه موضوع خلاصه زه سم دی نو جناب صاحب ډېره مننه ډېر زحمت کې وایي چې د ملګرو سره ترتیب مرتیب مو سره برابر کړي
دغسې روژه ماتونه دغسې ملګري درسره یې لکه اجانب وو ښاغلي افق صاحب دغسې روژه ماتونه څنګه دي؟ ولا دا خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې بعضې روژماتونه خاص دي خاص دا چې زموږ د کندهاران یوه اصطلاح ده چې هغه په خټ کې افشل د دنیا په شا موږ جباندار نه پاتې کېږو دا دغه ملګري غم نه دي دغسې غوښتنه وکړه چې ځو او دغسې په ګډه مو دغه روژمات چې وکړو شفانې هم وکړي یا ځوانان سره ولې د یو بل دا سره واخلي نه صاحب ته راته ووایه په روژه کې پیشلمۍ روژه مات بېلابېل حالتونه په روژه کې بېلابېل خوندونه موږ تاسې وایي چې شته په روژه کې دې تر ټولو څه خوښېږي؟ روژه خو قربان یم خپله په روژه کې یو رقم تاثیرات پاتې نو مخکې موږ څه موټر کې مې بحث وکړي چې په د حاجي ملکتوب چې خلک روژه نیسي هغه د یو کټګوري روژه یې په ډېره کم اندازه مسلمانان شته په هغه غږیز مالک شوی یم دلته موږ چې ټوله د هلک څخه بیا په 100% مسلمانۍ دا ټول مسلمانان دي الحمدلله واقعا ماته د هر ساعت څه خوند راکوي ځکه چې موږ که په دې باور باندې یو په ورځې کې ما ګناهونه کړي د ګناهونو کېدلو نشته او بل عبادت یو په لاس دی بیا هم داسې ځانګړی شی خو نو جماعت وخت دی واقعا د ټولو ښه خوند د جماعت وخت دی ځکه کله چې خوله بند وي روژه چې کله چې د جماعت وخت رسېږي نو واقعا سړی څه ورته لوسه ورته لري ډېر ښه خوند کوي او د روژه مات وروسته بیا دغه یو 20 دقیقې یا 15 دقیقې چې روژه مات خلاص وي دغه حالت هم یو څه لږ ډېره خوشحالي لري خوشحالي بالکل لري چای چای خوردن نو پروګرام کورنۍ کې د خپل کورنۍ د اعضاو سره د غور سره ناست دی نو ښه خوند کوي ډېره مننه دینار صاحب خدای دې خیر درکړي چون دوستانو دغه د روژه مات تنظیمات دینار صاحب ملګرو سره کړي دي ځانونه ایستل کړي دي الله دې خیر څنګ ته مې ښاغلی نوري صاحب ناست دی نوري صاحب مخکې هم تاسې په ویډیو کې معرفي سواست په اصلاح دوستانو ویل داسې اوس راته وایه په هېواد ته چې رالې خصوصا کندهار ته چې رالې د کانادا څخه تر ټولو هغه ښه حالت په وطن کې راته ووایه چې څه شي دي په هېواد کې ډېر دغه چې تا څه کړي یا ډېر ستا خوښ وي وطن خو نو هر شی ښه خوند کوي په خاص توګه اوس نو د ملګرو سره لیدل دي دغسې میلې او مجلسونه دي د ډېرو ملګرو سره مې نه و لیدلي خو موږ د ژوند ډېره برخه مو د دې تېره کړې نو د ملګرو سره مو ډېر مجلسونه وکړه بانډارونه مو وکړله ښه خوند کوي پخوانۍ خاطرات ځینې را پکښې کې زاړه سوي دي ځینې ځوانان سوي دي نو ډېر ښه خوند کوي په روژه کې راته ووایه چې د روژې کوم لکه جنار صاحب چې مې پوښتنه وکړه ځانګړی دي څه شي خوښ دي روژه مات دې خوښ دی پیشلمۍ دې خوښ دی تراویح دې خوښې دي په دې کې نو د ټولو روژه مات خوښ دی معموله خبره ده چې روژه مات ښه خوند کوي یا پیشلمۍ خبرې مه راته کوه پیشلمۍ نه دي خوښ یا پیشلمۍ سره جوړ نه یم په روژه کې وایي ډېره خوښ کوي په کور کې نو بس نوبت راورسېدي بلا ډایرکټ اجامې ته راورسېدي ته حاجي صاحب راته ووایه چې په روژه کې دې کم حالت ځانګړی خوښ دی څوک وایي زما دا 12 بجې ډېرې خوښې یو خو داسې دی د روژه خپل یو داسې حالت دی چې په کال کې موږ څه 12 میاشتې لرو یوه میاشت روژه ده دا خپله د خوشحالۍ حالت دی او باور وکړه دا هر کال د روژې ته په تمه یم چې ژر راشي د کندهاران پسله به ټوله شپه بانډار د ورځې روژه او نیمۍ خوب او په خپله روژه کې هغه کوم حالت چې دی هغه خو نو وایي په پښتو کې موږ متل لرو وایي روژه مات هره ورځ اختر دی د پیشلمۍ د لاسه ډاډې وړې یم نو دا روژه مات حالت چې دی روژه د خوښۍ حالت نو خاطره تر دې ماله که در باندې راغلي په دا روژه کې په دا نور روژو کې په روژه کې خو ډېرې خاطرې راغلي دي مګر دغه خاطرې چې خصوص ما سره دي چې ډېر وخت داسې راغلي چې د سهار لمانځه څخه راغلي وم چې شوي دي څه په طبیعت غږ کړی ځکه ډېر وخت داسې حالتونه راغلي یعنې په دا لنډو ورځو کې ما داسې حالتونه ما راغلي د کله وخت داسې راغلي یو بازار کې یو شی رانیسي خوند یې ښه په طبیعت وګورم نو دغه خاطرات چې د ما ته ډېر ښه خوند راکوي نو ته بختور یې نو دغه د چانس در برابرېږي دغه په یېره چې یو شی وخوړل شوی دا داسې لکه د الله چې میلمه کړي او یوه خاطره چې ده هغه دا ده چې بل ورځ روان وم د چک پوینټ باندې کونجي په چوي څه مازدیګر دی نو موټر مې ورته ودروي بلد مجاهدین هم ناست دي غږ نه راته کوي ما چې دا کونجي په سر په کابل یو بل ته وایي غږ پر وکړه ځوان دی
بل وایي په خوند یې څښي ما نه فکر نشته کونجي چې وکېښود باره وایي یار سخت په خوند خو دې وڅښلې ما ویل ولې نو څه شي دی سر مې داسې کړي باره دوی وخندل باره مې هغه دغه په یاد شو حدیث شریف شته وایي که څوک روژه خوري بل کس ورته راسي که چېرې دا سړی ځوان و یعنې داسې حالت چې د روژې د نیولو ور په یاد یې کړي چې روژه مه خوره او که چېرې سړی سپین ږیری و حالت چې دغه و نو هغه ته نور په یادوي داسې حدیث شته نو دوی هم د هغه سره وویل په یو ځوانه بل څه په خوند یې څه نو دغه حالتونه ما ته ډېر په خوند ډېره مننه والله ښې خاطرې در باندې راغلي او بله خبره دا ده سړی چې هغه چیک پاینټ والا نیولی نه دغه روژه چې خوري څونه خو نو خلک معلومېږي و هغې بیا پټه خوري دا ورته هسې موټر ګونجې پر سر پورته کړل دا دوی مخ ته فیصله کوي داسې نه چې هغه خلک هم دغه زما دغه مجاهدین دغه خاطره وویلې یوې ښه دی چې ورسېږو وایي دغه د هغه کس خو نه نن وخت چې روژه وخوړله نو دوستانو هوتک صاحب هم زموږ تر څنګ ناست دی نو هوتک صاحب سره به همت صاحب چې تور نږدې خاطره ځینې پوښتې وروره تر دې مهاله څه احساس لري د روژې څخه هغه به راسره بیان کړي. ډېره مننه هېوادمل زه فکر کوم چې روژه د ستړي سولې ماته چې نوبت راکړي هوتک صاحب سره خو نو مخکې هم دوستانو ته خپل خاطره وویله بیا هم هوتک صاحب ته ښه راغلاست وایو هوتک صاحب محترم دسترخوان ته ناست یې او خوړلی یې نسې څه احساس کوي اوس به دغه درته وایي والله روژه خو ډېره ښه خوند کوي په کال کې د هغې یو میاشت موږ لرو او تر ټولو ماته چې ښه خوند راکوي په اطلاعات کلتور ریاست کې د ځوانانو ګډ روژه ماتي چې آینده کې راتلونکی دی هغه ته زه ډېر خوشبینه یم بالکل بالکل هغه ډېر خوند کوي بس دا هم د هغه څخه په کمه سره ګډون کوو رښتیا دا هم انشاءالله د هغه څخه په کمه ځکه نه ده چې دلته هم ځوانانو ملګري راسره دي او ټوله بس دغه څه په خوشحالۍ سره هغه ځوانان سره وینو چې په کال کې یو ځل یا دوه ځلې لري ټوله په هغه ورځ باندې سره وینو نو ډېر ښه خوند کوي بالکل بالکل نو هوتک صاحب هېوادمل صاحب پوښتنه د جنار صاحب او نوري صاحب او د حاجي صاحب څخه وکړله زه به هم ستاسو څخه پوښتنه وکړم روژه ماتې خوښ دی که د پیشلمۍ خوښ دی او که د بس مازې روژه خوښ دی چې بس ټوله ورځ دې روژه وي والله زما په روژه کې روژه مات خوښ دی خو په روژه کې چې ورځې پیشلمۍ ته راکښېنم نه هغې له ورځې باندې زه روژه نه نیسم دا والا جالبه ده چې ورځې نه پیشلمۍ نه کوي بیخي نو ورځې به ډېرې زه خورې ټول روژه په دا روژه کې مې په ټول کې ډېر وخت جنجالونه ورځې ډېر مه خوره خېټه ده پروا نه لري چاره نه لرو شیر کله خلاصونه روش مې در پوښتې اذان دی د قربان نو ملګرو دا دی موږ ډېر ښایسته روژه مات تیار کړي وو هغه پای ته ورسېدی ډوډۍ سره وخوړل څو ملګرو د ماښام لمونځ هم وکړي اوس ښه ښایسته تاریکه ده او ښه هوا ده او ښه اوبه دي ډېر ښایسته ماحول دی ملګري را سره چار چاپېره ناست دي چایانې شروع دي د خیر سره خو د ملګرو څخه به یو څه واورو چې څه دوی زموږ لپاره لري او څه ستاسو لپاره لري نو دغسې ملګري ناست دي اول به راسو حاجي حمید صاحب ته چې زموږ د میلې مشر دی څه لري حاجي حمید صاحب دوستانو ته نو اوس هم تا ماته پوښتنه وکړه چې څه لرو سخنوداره خرما شته سندل شته چای شته بل شي مې سر نه شوه چې څه شي غواړئ تاسې نو ډېره مننه حاجي صاحب په دې هیله چې د دوستانو به ستا ټوکه خوښه شوې او هوتک صاحب هم لکه چې څه لري اماده په ځان سره هوتک صاحب اماده زه ځوانانو ته دا پیغام لرم د جمعې په شپه یا جمعې په ورځ میلو ته راځي خصوصا د روژه ماتو وخت ته ځان رسوي نو صرف د موټرانو سره جنسي احتیاط کوي ځکه ترافیکي حادثې هر وخت زیاتې شوي نو دوی دلته په میله راځي هغه په غم باندې دا میله واړي نو خپل کورنۍ ته جیم غم نه اړوي او د ټولنې جیم په غم نه لري بالکل دا ډېر مهم پیغام دی بس په دې هیله چې څوک دلته راځي دغه پیغام واوري او په ذهن کې ونیسي ستا خبرې راځو جنار صاحب څه وایي زه خو خاص نه لرم ځوانانو ته به پیغام وایم پیغام دا دی چې هم د ژوند د څخه خوند واخلي که چیرې مفلس یاست هم به صبر کوئ که پر کار یاست که بېکار یاست هم به صبر کوئ د کاري باندې تعامل به کوئ نو د ژوند چې انسان باندې څېرېږي نو نامې هغه دی چې په مفلسۍ کې په بېکاري کې په غمو کې ښه ژوند وکړي دوی یو کوچني چارواکي درته وایم چې وخت کم بیخي صحیح نو دلته شاعر وایي تا چې د چا حسن ته د خپلو سترګو نور ورکړ تا چې د خپل ځانه چا له مینه او سرور ورکړ
هغه محبوبه ستا ادم نه دی ادم خور دی ها شایسته ګلاب ستا ګلاب نه دی هغه اور دی هغه ستا د لاس ګل پروت په وینو کې سمسور دی ستا خلیفه ربه ادم نه دی ادم خور دی او ستا خلیفه ربه ادم نه دی ادم خور دی. ډیره مننه ډیره مننه. وای ارمانونه به ستا د زړه پوره کړم زه به واخلم رخصتونه بیا به ژاړې ګوره ما غونده به هېڅوک پیدا نه کړې لټوې به ټول جهان بیا به رپسې ژاړې. نو نوري صاحب هم یو سره ته لري. نوري صاحب څه دی ته مې کړی دی د چاپ شم روژه مبارکه د زه به یو لنډ نقل کلام یو څو بیته درته دا به لا ښه خوند وکړي. وایي که صورت د محمد نه وای پیدا که صورت د محمد نه وای پیدا کړی به خدای نه وای دا دنیا کل جهان د محمد په نوم پیدا سو کل جهان د محمد په نوم پیدا سو محمد دی د تمام جهان پیشوا. نو روژه ده وایي د روژې هر ماښام اخترې د پیشلمې د لاسه دړې وړي یم. د پیشلمۍ ځوانان خصوصا بیا ډېر زور غواړي. زموږ کې مې د هغه شي څه بد راځي چې څه بد نه راځي. مثلا د هغه سړي څه بد راځي چې پیشلمۍ ځنه کوي یعنې پیشلمۍ سنت دی. یو ټوکه به درته ووایم وایي یو کس روژې نه نیولې وایي خید په پیشلمۍ ټول پیشلمۍ کوي هغه تا خو بیخي زه کافر کړم روژه مه نیسم پیشلمۍ خو باید هر سړی پیشلمۍ کوي روژه نه نیول. پیشلمۍ کوي روژه نه نیول. نو هغه څه پیغام ده؟ هغه دا بیا خپل پیشلمیان دوامداره کوي روژه خو نسي نیولی دا تر سر د لاسه مهور کوي. نو دوستانو ډیره مننه ستاسې د زغم حوصلې څخه چې تر دې مهاله را سره پاته واست. تر بیا د خدای په امان ښه وختونه.